مؤمنو مسلمانانو کچر دا درې صفتونه د الله رسول فرمایي چا کې راغله نو دا انسان به د ایمان خوند او مزه خامخا څکي. انس رضی الله عنه فرمایي وی دا الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایله ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وای کم کس کې چې دا درې صفات وي هغه به د ایمان خوند خامخا څکي. اول دا چې ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما. اول دا چې الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم ورته د ټول دنیا او څه په دنیا کې ټول نه زیات ورته محبوب وي. دا انسان به د ایمان حلاوت او خوند څکي. یو طرف ته ټول دنیا دا بل طرف ته د الله او د رسول حکم دا خو لیکن ترجیح د الله حکم ته ورکوي. مین او محبت الله او رسول ته ورکوي. یو طرف ته مور او پلار دی ښځه ده بچیان دي ملګري دي دوستان دي خو لیکن دومره محبت ورباندې غالبه ده د الله او رسول چې د دوی ټوله مینه د دې نه قربان. دا د ایمان حلاوت به خامخا دا مؤمن څکي. او دویم وان يحب المرء لا يحبه الا الله. بل دا چې یو کس سره مینه صرف او صرف د رب العالمین د رضا په خاطر باندې کول، بل هیڅ دنیوي غرض پکې نه وي، هیڅ لالچ پکې نه وي. اے مؤمنه ما تا سره صرف او صرف د الله د پاره مینه ده، بلکې د دې اظهار کول هم جائز دی او چا سره د الله د پاره مینه وي. لکه د الله رسول معاذ رضی الله عنه ته فرمایي یا معاذ والله انی لا احبک. اے معاذ زما د الله په ذات قسم وي زما تا سره مینه ده. نو دا ایمان والا انسان چې دا به د ایمان خوند خامخا څکي. دا مؤمن مسلمان د چې د رب العالمین د رضا په خاطر باندې یو بل سره مینه کوي. دریم کوم مؤمن کې چې دا صفت وي وان یکره ان یعود فی الکفر بعد ان انقذه الله منه کما یکره ان یقذف فی النار. بلدا چې کفر ته واپس کېدل مؤمن ته داسې سخت وي لکه څنګه چې اور ته سړی داخلیږي. اور داخلېدل دومره ورته ګران دي چې د هغه بدن سوځي او دارنګې ختمیږي. دارنګې مؤمن ته به کفر کې داخېدل د دې نه هم ډېر زیات سخت وي. ایمان او اسلام به دومره ورته ګران وي. اور ته به داخلېدلی شي خو لیکن کفر ته داخلېدل ورته دومره سخت وي د دې نه هم. نو مؤمنانو که چا کې دا درې صفاتو دا انسان به خامخا د ایمان حلاوت څکي. دا مؤمن انسان دا چې مینه د الله د پاره کوي. ټول دنیا نه الله او رسول ورته ډېر ګران وي او دارنګې کفر ته ورګډېدل دومره ورته سخت وي لکه اور باندې چې سړی ورګډېږي. الله دې مونږ کې دا صفات راولي. دا د مؤمن صفت ده.